أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة بقرة دویمه سپاره آیت نمبر 243 الله سبحانه وتعالى فرمای ألم ترى آیت تاسو ته علم نشته دی یا ندی کتلی تاسو الى الذين کسانو ته خرجو چې وتی من دیارهم د خپل کورونو نه وهم الوف او دیو د زرګونو په تعداد کې حذر الموت د مرګ د یارنه فقال پس ویلو لهم الله دوی ته الله تعالی موت و مړشه ثم احیاهم بیا دوی را ژوندي کړلو ان الله بشک الله تعالی لذو فضل د لوی فضل خاوند دی علی الناس په خلکو باندې ولکن اکثر الناس لیکن اکثر د خلکو نه لا یشکرون شکر نه ادا کوي وقاتلوا جنگیږي فی سبیل الله پلار د الله کې والم پوشه ان الله بشک الله تعالی سمیع اوریدونکې دی علیم پوه دی من ذا الذی سوکته کس یقرض الله چې قرض بور کې الله تعالی ته قرضا حسنا قرض خیستا خ د الله قرض ضرورت نشته دی غریب ته مسکین ته محتاج خلکو ته یا جهاد د پاره خلکو ته پیسې ورکول مجاهدینو ته دغه تن مراد دی نا الله فرمایي فیضاعفه له الله وی زبه ډبل وتور کوم د دې بدلا اضعافا کثیره سیوا دو چنده سه چنده اضعافا کثیره مطلب نورم سیوا والله يقبض الله چې دې په اندازې سره رزق ورکوي چاله چې غواړي او یبسط او فراخ رزق ورکوي چاته چې غواړي و الیه ترجعون او الله طرف ته ټول خبر واپس ده الم ترى آیتان دی کتلی الى الملأ دا غیوی ډلې من بنی اسرائیل تا من بعد موسی رست د موسی علیہ السلام نه اس قالو یاد کې وخت دی ویل نبیین خپل پیغمبر ته لهم دی خپل پیغمبر ته ابعث لنا مقرر کې زموږ لپاره ملکن یو بادشاہ نو قاتل چې مونږ وجنګیږو فی سبیل الله په لار د الله کې نو قالو فرمایل ورته دغه پیغمبر هل عسیتم نږدې د ستاسو دپاره ان کتب علیکم القتال کو چېرې فرض کړي شي په تاسو باندې قتال الله تقاتلو دا چې تاسو نه جنګیږئ قالو نو دوی ویل یسألونک دوی تا نه تپوس کې پیغمبره ماذا ينفقون چې صغرت کومونگا الله په لاره کې قل تورته فرمای پیغمبره ما انفقتم من خیر اس چې خرج کوي تاسو فمالو نو فلیل والدین پس مور او پلار د غې د ټول سیوا حقدار دي ټول مخکې ولا قربین او پرشتہ دارانو باندې ولیتام او یتیمانانو باندې والمساکین او بمسکینانو باندې وابن السبیل او بمسافر باندې یعنی غې زیات حقدار دي مور او پلار رشداران یتیم مسکینان او مسافرو وما تفعلوا من خير او سجتاسو د خیر کار کوي د نیکي فإن الله بشک الله تعالی قد بعث لكم كتب عليكم القتال فرض کړی شوی دی پتا سو باندې جهاد او کره لكم هغه تاسو ته مشکل ښکاریږي ګران ښکاریږي او بد لګي واسا او ممکن ده ان تکرهوا شيئا چې شي تاسو بد غنئ او هو خير لكم او هغه غرض تاسو لپاره واسا نزدې ده ان تحبوا شيئا چې څه شي تاسو خوښوئ او هو شر لكم حال لري چې هغه تاسو لپاره بدوي والله يعلم والله پوهیږي وانتم لا تعلمون او تاسو نه پوهیږئ وزاده سیوا والی وتور کړل بسطتن فی العلم فراخی په علم کې والجسم او د وجود په لحاظ سره والله یؤتی الله تعالی ورکوي ملک خپل بادشاہي مې یشا چاله چې غواړي والله واسع علیم الله فراخ علم ولده وقال لهم نبيهم او دوی ته د دوی پیغمبر ان آیت ملکه بشک نه خدای د بادشاہ دادا ایاتیکم التابوت جا چرا بوړی تاسو ته صندوق فيه سکینه من ربکم چې پای کې تسلی ده تاسو رب د طرف نه وبقیه او هغه باقیات تی مما ترک آل موسی هغه چې پاتې شو د موسی علی السلام د آلنا و آل هارون د هارون علی السلام د آلنا تحمله الملائکه چې غیله پورته کړی فرشتو ان فی ذلک بشک پدې خبره کې لآیت لکم پدې کې نه خد د عبرت تاسو د پاره ان کنتم مؤمنین کې چیرې تاسو ایمان لرونکي یقین کوونکي صدق الله مولانا العظیم